بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. زموږ د خپرونو په لړ کې نن ورزشي سایډ لرو. په ننګرهار ولایت کې د څو کلبونو ترمنځ د پهلوانۍ سیالۍ په لار اچول شوي دي چې ډیری لوبغاړو او پکې ونډه اخیستې ده. دا چې د کومې کټګورۍ لوبغاړي به دغلته لوبه کوي، راځئ د دغه ولایت د پهلوانۍ د فدراسیون له مشرتابه او ځینو استادانو څخه پوښتنه وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اجي فهیم خبر کوم، نماینده د پهلوانۍ د فدراسیون نماینده. او دغه لوبې دي د ننګرهار څلوېښت کلبونه پکې اشتراک کړي دي چې په دې کلبونو کې تشویقي مسابقې دي. دا په دې خاطر ممکن چې دا ورزشکاران پرمختګ وکړي. او د دې مسابقو نه بعد انشاءالله چې د چهارشنبې په ورځ موږ په کابل کې دغه لري مسابقې دي موږ د چهارشنبې په ورځ په مرکز کې. او ورزش ټول لپاره ورزش باید هر انسان په ساعت کې او ساعت ورزش وکړي چې ورزش بدن لپاره ډېر ښایسته فایده رسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم سمیع الله یوسفزی د ننګرهار ولایت د منتخب ټیم ترینر. دغه کومې لوبې چې موږ د څلوېښت کلبو ترمنځ په لاره اچولې دي، په دې کې مختلفه لوبغاړي لوبیږي چې دته د دنګل سیالۍ وایي. او د دنګل سیالۍ هغه سیالۍ دي چې په خپله خوښه په دې کې جوړې کېږي. مختلف هلکان پکې لوبیږي، د منتخب ټیم پکې لوبیږي، د ملي ټیم هلکان پکې لوبیږي، په دې کې جوانان نوجوانان دغه ټول لوبیږي. نو مننه کوو د رئیس د فدراسیون نه چې دغه لوبې په لاره اچولې دي، د ځوانانو د تشویق په خاطر باندې اچولې دي. خپل عبدالباقي سالم د نفریانو د کمیټې رئیس یم او دغه لوبه موږ تشویقي جوړ کړې د پهلوانانو د رشد لپاره. او دغسې لوبې موږ پر سیالۍ کې پر میاشت کې دغه سیالۍ جوړوو چې پهلوانان تشویق شي او پهلوانان لږ ډاډه شي او پهلوانان لږ ځوانۍ ته ځان ورسوي. او پاتې شو زموږ انتخاباتي سیالۍ د اختر نه وروسته زموږ انتخاباتي سیالۍ دي. او په دې کې زموږ چې دنه یو لس ټیمونه د ځوانانو، لس ټیمونه د نوي ځوانانو، لس ټیمونه چې د واړه ماشومانو اشتراک کوي د اختر نه وروسته. ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. استاد محمد سرین وزیری ما د افغانستان د ملي ټیم نفري او د ننګرهار د منتخب ټیم د ځوانانو ترینر او د قهرمانانو د پهلوانۍ کلب استاد یم. دغه لوبې چې دی زموږ چې دی په مختلفو کټګورۍ کې چې دی په لاره اچول شوي دي. اول خو نړۍ مننه کوم د ننګرهار ولایت د فدراسیون رئیس نه اجي فهیم سرخرودینه. دغه لوبو کې چې دی موږ سره د ننګرهار د منتخب ټیم نوجوانان، نوجوانان، جوانان تقریبا 4 کټګوري مسابقې په لاره اچول شوي دي.